د کډوالو د بشري حقوقو سازمان پروزل په جرمني کې د پناه غوښتونکو د پراخ رد کېدو په اړه سخت خبرداری ورکړی دی. سلامونه دوستانو، وخت مو په خیر. هیله ده چې ښه به اوسئ. نن مو له جرمني څخه یو ډېره مهمه موضوع راوړی دی، هغه دا چې ولې د افغان، ایراني او سوریایي کډوالو د پناه غوښتنې په بېساري ډول ردیږي. تر پایه له موږ سره پاتې شئ. د دې سازمان په وینا په تیر یو کال کې د افغانستان، ایران او د سوریې د وګړو لپاره د پناه ترلاسه کولو چانسونه په خطرناک ډول کم شوي دي. حال دا چې په دغه هیوادونو کې لا هم جګړه، ځپنه او د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د فرانسوي خبري اژانس له راپور له مخې د پروزل اجرایي مشر کارل کوپ ویلي چې په سوریه کې تاوتریخوالی هم روان دی او په ایران او افغانستان کې واکمن رژیمونه د خلکو پر وړاندې له پراخو بشري سرغړونو کار اخلي. خو سره له دې ټول جرمني په زیاتېدونکو ډول د کډوالو د ساتنې پر ځای د هغو غوښتنې ردوي. دغه سازمان دا شمېرې شرموونکی بللی او ویلي دي چې د ایران د بشري حقوقو له ډرماټیک وضعیت سره هیڅ سمون نه لري. کارل کوپ وایي د پناه غوښتنو دا پراخ رد کېدل د امنیت د ښه کېدو له امله نه دی، بلکې د جرمني د کورنیو سیاسي فشارونو پایله ده. هغه خبرداری ورکړی دی چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو فدرالي اداره چې BAMF نومیږي په یوه ردول ماشینو یعنی په یو ردولو ماشین بدلیدونکی دی. دا وضعیت زرګونه کډوال له سخت رواني او انساني بحران سره مخ کړی دی. هیله ده چې ویډیو مو لیدلی وي، کولی شئ چې دغه خپله ملګري دوستانو هغه څوک چې په جرمني کې اوسیږي، اروپا کې اوسیږي، هغوی سره شریک کړي تر څو د دغې وضعیت سره باخبر اوسي او خبر شي. مننه. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوی د نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره ما سره پاتې شئ. لایک، کمنټ، سبسکرایب مو هېر نه شي او کوشش وکړئ له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو د دغې موضوع سره خبر شي. مننه. السلام علیکم.